برېښنایي ساحه موږ تاسې مخکې درس کې وویله چې چارجونه یو په بل باندې قوې واردوي او که چیرې دا چارجونه هم نه وي نو قوه واردوي دافعوي یعنې یو بل دفع کوي او که چارجونه مختلف نه وي نو دا به قوې واردې کړي جاذبوي یعنې یو بل ځانو ته راکشوي که په منځ کې هادي پروت وي نو دوی به یو بل ته حرکت وکړي او که په منځ کې عایق وي قوه به واردوي مګم حرکت کولو چانس به شتون ونه لري. اوس سوال دا پیدا کیږي چې یو چارج په بل چارج باندې قوه واردوي څنګه یې واردوي؟ د واټن په موجودیت کې واردوي. ستاسې د کولم فورمول په یادو دی؟ برېښنایي قوه مساوي په څه شي راتله؟ کې کیو یو کیو دوه پر آر مربع. اوس تاسې دا وګورئ دا قوه چې دوی یو په بل واردوي او دوی د آر په واټن کې یو له بله واقع دي. څه معنا؟ معنا دا ده چې دوی یو په بل قوه واردوي او یو د بل سره په تماس کې نه دي راغلي، د دوی ترمنځ یو واټن موجود دی. او ما تاسو ته په د قوو په شروع مبحث کې مخکینی ټوک کې مې دا موضوع درته ویلې وه چې موږ تاسې داسې قوې لرو چې یو جسم یې په بل واردوي خو د مستقیم تماس په صورت کې راځي، لکه استحقاق قوه، لکه د ټنشن قوه. او یو داسې قوېګانې دي چې هغه د واټن په موجودیت کې هم راتلی سي، لکه ځمکه چې قوه واردوي پر اجسامو. اوس دا چارجونه یو په بل څنګه قوه واردوي؟ آیا د دوی قوه هغه وخت رامنځته کیږي چې کله دوی مستقیم تماس ولري او که د واټن په موجودیت کې راځي؟ د واټن په موجودیت کې. هغسې مسله ده که نه؟ یعنې چارجونه یو په بل باندې څه ډول قوه واردوي؟ د دوی ترمنځ واټن موجود دی مولې بیا هم دوی یو په بل باندې قوه واردوي. دغه خبرې ته چې لږ تاسې تصور وکړئ په خپله ډېر مسایل درته حل کیږي. چارجونه یو په بل باندې قوه واردوي، په تماس کې نه دي راغلي، یو دلته دی بل هلته واقع دی، د واټن په موجودیت کې قوه واردوي او دا قوه هم واردوي که امنوی وي دفع کوي، مختلف النوع جذبوي. نو دا چارجونه څنګه پوهیږي؟ سترګې لري، دا چارجونه کم خاص ځانګړی بوی لري، یو بل ویني چې دوی دا قوه واردولی سي او په تماس کې نه دي سره راغلي. نو موږ تاسې په هغه درس کې هم ویلي چې د واټن په موجودیت کې د قوې واردولو دپاره یوه خبره لازمي ده چې هغه څه وي؟ ساحه. دوی خپل پر شاوخوا یو ساحه رامنځته کوي چې په هغه ساحې کې د دوی ځانګړتیا موجوده ده. کله چې یو بل چارج هغه ساحې ته داخل سو د دې چارج له طرفه به په هغه باندې څه راسي؟ قوه. یا دواړه چارجونه ساحې لري، کله چې دا د دوی ساحې یو په بل کې سره داخل سي بس دوی یو په بل باندې قوې واردوي. نو د واټن په موجودیت کې د قوې واردولو دپاره حتما او حتما څه شي وجود لري؟ یو ساحه وجود لري. لکه د ځمکې پر شاوخوا باندې ستاسو په نظر کومه ساحه موجوده ده؟ ځکه ځمکه د واټن په موجودیت کې پر اجسامو قوه واردوي. نو چې کومه ساحه موجوده ده د واټن په موجودیت کې هغه ساحې نوموږي شی څه؟ جاذبوي ساحه د ځمکې. که یو جسم د ځمکې د جاذبوي ساحې څخه د باندې سو بیا ځمکه ورباندې قوه نه واردوي، که ساحې ته داخل سو بیا قوه ورباندې واردوي. چارجونه هم بلکل همدا رقم دي. چارجونه خپل پر شاوخوا باندې یوه ساحه رامنځته کوي او هغه ساحه چې دوی رامنځته کړې په هغه ساحې کې د دې چارج ځانګړتیا موجوده ده، د دې چارج اغیزمنتیا شتون لري. که یو بل چارج دې ساحې ته داخل سو د دې موجوده چارج له امله چې ساحه یې جوړه کړې ده چې دې ته به موږ تاسې بیا څه ووایو؟ د منبع چارج، سورس چارج ورته وایو. دا منبع چارج یا سورس چارج به پر هغه باندې څه کوي؟ قوه به واردوي. د څه شي له امله یې واردوي؟ ځکه د یو ساحه جوړه کړې ده او هغه کومه ساحه چې چارج خپل پر شاوخوا رامنځته کوي او په هغه کې د دې چارج ځانګړتیا شتون لري هغه ته په فزیک کې څه وایي؟ برېښنایي ساحه. دا به د دې وروسته موږ تاسې بیا ښکاره کوو په ای توري، الکتریک فیلډ په انګلیسي کې ورته وایي او دا دی ویکتوري کمیت. برېښنایي ساحه تاسو داسې تصور وکئ دا یو چارج دی دلته موجود دی، مثبت چارج. زه به د دې نوم هم کښېږدم، دا چارج هم دی د څه شي په اندازه د کیو. اوس دې چارج خپل پر شاوخوا یو ساحه رامنځته کړې ده که نه؟ دا ساحه خو لیدل کیږي نه، دا خو موږ تاسې د دوی د خواصو په اساس باندې هم دا تصورات کړي دي. زه څنګه په پوه شولم چې چارج یو ساحه جوړه کړې؟ که ساحه یې نه وای جوړه کړې په واټن کې قوه نه سوی واردولی. تاسو وینئ دا قوې چې دوی واردوي ترمنځ واټنونه موجود دي. که چیرې د یو ساحه نه وای جوړه کړې نو د واټن په موجودیت کې قوه واردېدل نه. استحقاق څه وخت رامنځته کیږي؟ تر څو چې جسمونه مستقیم تماس ونه لري د استحقاق قوه نه ایجادیږي.
نو د استحقاق قوه ستاسو په نظر اجسام خپل پر شاوخوا یو ساحه جوړوای شي چې هغه استحقاق رامنځته کړي؟ نه، ځکه استحقاق د مستقیم تماس په موجودیت کې راتلی، دا په بل صورت کې امکان نه لري. اوس نو دې چارج دلته یوه ساحه ایجاده کړې ده پر شاوخوا باندې. دلته اوس تاسو داسې تصور وکړئ دا چارج ما په تخته کې رسم کړی، که داسې فکر کوئ چې دا یې په دې سطحه کې رامنځته کړی، داسې تصور وکړئ چې د دې ساحه په فضا کې رامنځته کړې، ځکه دا چارج دلته یو ساحه جوړه کړې، نو دې چارج د تختې د باندې دلته هم ساحه جوړه کړې، دلته هم جوړه کړې. نو داسې تصور وکړئ چارج په فضا کې دی، داسې شاوخوا باندې په فضا کې، په درې بعدي فضا کې د یوه ساحه جوړه کړې. اوس نو دغه ساحه چې ده رامنځته کړې چې نوم یې دی برېښنایي ساحه. برېښنایي ساحه یعنی د چارج له امله رامنځته شوې ساحه. دغه ساحه چې رامنځته کړې زه به تاسو ته یو څو نقطې ذکر کړم. فرض وکړئ A نقطه، دا په فضا کې ما یو ټکی انتخاب کړئ. آیا په دغه نقطه کې د ده اغیزه شتون لري؟ یعنی مطلب د ده ساحه دلته موجوده ده؟ بالکل موجوده ده. په دې نقطه کې ستاسو په نظر د دې ساحه موجوده ده؟ په B نقطه کې بالکل اغیزه موجوده ده. نو په A نقطه کې به دا د دې چارج ساحه زوروره وي او که به په B نقطه کې؟ زه دا پوښتنه ځکه تاسو څخه کوم چې ما تاسو ته ویلي په فزیک کې ډېری شیان شباهتونه سره لري. لکه ځمکې ته نږدې ساحه زوروره ده، د ځمکې څخه لیرې ساحه څه ده؟ کمزورې ده. نو په چارج کې به ورته خبره وي. بالکل. یو خو د دغه ځای هم ښکاري چې واټن کمیږي، قوه ډېره واردوي، نو حتما چې څومره جسم ته رانږدې کېږي د ده ساحه څه کېږي؟ زوروره کېږي. متوجه یاست مسلې ته چې دا قویګانې په حقیقت کې ساحه یې واردوي. دوی په یخي په تماس کې نه دي راغلي، ساحې قوه وارده کړه. موږ چارج بیا ولې یادوو چې چارج وارده کړې؟ ځکه دا ساحه خو چارج رامنځته کړې، نو موږ نسبت ورکوو چې دا قوه د چارج له امله راغله. او صحیح خبره ده، خو حقیقت دا دی چې دا قوه ساحې وارده کړې ده، برېښنایي ساحې. نو په A نقطه کې به د ده ساحه زوروره وي او که په B نقطه کې؟ په A نقطه کې. دا جواب مو صحیح دی. په A نقطه کې دا ساحه زوروره ده، په B نقطه کې دا ساحه کمزورې ده. دغه چې ساحه زوروره ده که کمزورې ده، بیا دې ته موږ تاسو یو بل لفظ کارو، ورته وایي د برېښنایي ساحې شدت. صحیح ده؟ دغه ای چې ما تاسو ته ولیکئ دا په حقیقت کې برېښنایي ساحې شدت معنا لري. د برېښنایي ساحې شدت. ګوري ګډوډ نشته درڅه. برېښنایي ساحه دا د ده پر شاوخوا چې د ده اغیزه شتون لري، دا ټول په یو جمله په یوه کلمه څه دی؟ برېښنایي ساحه ده. مګم دا برېښنایي ساحه قوي ده که کمزورې ده؟ دغه عبارت د څه شي څخه دی؟ شدت د ساحې. او موږ چې محاسبه کوو څه شي محاسبه کوو؟ شدت محاسبه کوو. ولې ساحه نه محاسبه کوئ؟ خپله وایاست چې دلته زوروره ده، دلته کمزورې ده، نو زه ساحه څنګه محاسبه کولی شم؟ ساحه خو په ټولو ځایو کې یو رقم نه ده، نو زه به دا د ساحې شدت محاسبه کوم چې هغه ته به څه نوم ورکړی دی؟ ای. او دا دی څه ډول یو کمیت؟ ویکتوري. اوس سوال دا دی، ښه په A نقطه کې تا ویل چې ساحه قوي ده او په B نقطه کې د ساحې شدت کم دی. دا څنګه معلومو که پوښتنه وکړو چې په E نقطې کې ګورې زه په دې نقطه کې د ساحې شدت څومره مقدار ولري، زه به هغه ته نوم ورکړم EA د مقداري لحاظه، او په B نقطه کې د دې ساحې شدت چې هر څومره دی هغه ته به زه ووایم EB. تاسو په دې باندې پوه شولئ چې دا خبره په دې شکل ده. په A نقطه کې شدت د ساحې ډېر دی او په B نقطه کې کم دی. که سوال داسې چې نه زه غواړم دا محاسبه کړم چې څومره دی، عددي مقدارونه یې غواړم لاسته راوړم، نو تاسو توجه ورته ډېر یوه اسانه طریقه وجود لري. دې چارج خو خپل پر شاوخوا باندې یوه ساحه رامنځته کړې ده برېښنایي. په هره نقطه کې چې ته غواړې د دې ساحې شدت معلوم کړې، یعنې د دې ساحې قوت معلوم کړې چې څومره دی، ته به په هغه نقطه کې یو امتحاني چارج راوړې. او دا امتحاني چارج د تیوریکي لحاظه دایم څه رقم راځي؟ مثبت چارج. صحیح ده؟ ما یو امتحاني چارج راوستی دې نقطې ته. ورې زه تاسو د ساحې د شدت د محاسبه کولو تخنیک ووایم. په هره نقطه کې چې غواړئ تاسو د ساحې شدت محاسبه کوئ، ته به یو امتحاني چارج هغه نقطې ته راوړئ، هلته به یې واقع کړي. چې واقع دې کوئ د دې چارج له امله په ده باندې څه راځي؟ قوه ورباندې راځي. صحیح ده؟ اوس نو په دې باندې څومره قوه راغله، زه به هغه ته ووایم F، د F په اندازه، او دا قوه په دې چارج راغله، په دې چارج، په دې امتحاني. دا عبارت شو د ساحې شدت. صحیح ده؟
نو د ساحې شدت څنګه معلوموي؟ په هره نقطه کې چې ته غواړې د ساحې شدت معلوم کړې هغه نقطې ته یو امتحاني چارج راوړې. په دې امتحاني چارج چې څومره قوه راغله، قوه تقسیم پر چارج عبارت د څه څخه سو؟ د ساحې شدت. اوس نو که چیرې زه دا چارج دلته را انتقال کړم، دې نقطې ته یې راوړم، ستاسې په نظر چې دې نقطې ته یې راوړم د دې چارج په مقدار کې څه تاثیر راځي؟ نه. ولې څنګه کولی شئ تاسو ووایاست چې شدت دلته کم دی؟ موږ اوس به دی په هغه باندې لږ قوه وارده کړي. دا کومه نقطه کې د ساحې شدت تاسو پیدا کړئ؟ په ا نقطه کې. اوس که وغواړم په بي نقطه کې د ساحې شدت پیدا کړم، په بي نقطه کې دا چارج چې مو دلته راوی اوس هم د دې ساحې له امله په ده قوه راغله، نو هغه قوه مې راواخیستل د چارج په مقدار مې تقسیم کړه، دا بیا په بي نقطه کې راغی. اوس تاسو ورته وګورئ په دې کې توپیر څه دی؟ موږ په دې کې توپیر دا دی صحیح ده چې امتحاني چارج یا تست چارج تغییر نه دی کړی. ولې کله چې دا جسم نږدې و دې ته، دا مو د کولم له قانون هم زده دی، کله چې دا چارج نږدې و نو په ده باندې لویه قوه راله، زه به اف یو ورته وایم، او دا چې لیرې سو په ده باندې کمه قوه راله، زه به اف دوه ورته وایم. دا ما څنګه تاسو ته تعریف کوي؟ دلته تاسو اوس دوه تعریفونه وایم، ګډوډ یې نه کوي. دا مو څنګه درته تعریف کوي؟ د چارج پر شاوخوا باندې د ده اغیزه شتون لري، او هغه ساحې ته موږ وایو برېښنایي ساحه. یعنې د چارج اغیزه په فضا کې، چارج په فضا کې خپل یو اغیز رامنځته کوي، چې دا برېښنایي ساحه سوه. اوس شدت بیا څنګه تعریفوو؟ شدت د دې ځایه تعریف کوي. څنګه یې تعریفوئ؟ پر امتحاني چارج د وارده قوې مقدار. شدت مو څنګه تعریف کوي؟ پر امتحاني چارج د وارده قوې مقدار عبارت د څه څخه دی؟ له شدت څخه عبارت دی. نو که پر امتحاني چارج باندې قوه زیاته راله، د ساحې شدت زیات دی، او که کمه راغله د ساحې شدت کم دی. تاسو اوس د دې واحد ماته ووایاست، د ای واحد څه راځي؟ نیوټن پر کولم. دا یو واحد درته رالی نیوټن پر کولم. دا کولی شي د دې ډایمنشن هم جوړ کړئ؟ هو د دې ډایمنشن جوړولی شي. نیوټن مو څنګه جوړوئ؟ دا نیوټن پر کولم چې موږ ولیکئ دا نوم ورته جوړ نه لري، بس په فزیک کې هم دا نیوټن پر کولم ورته وایو. زه به ډایمنشن هم درته جوړ کړم. نیوټن پر کولم، نیوټن کیلوګرام متر پر ثانیه مربع، کولم امپیر ثانیه، امپرون وویل. ښه اوس دا څنګه جوړ سو؟ کیلوګرام متر، دا ثانیه او دا ثانیه مربع، ثانیه مکعب راځي. دا چې سرعت ته رالی ثانیه توان منفي 3 او بل امپیر توان منفي 1. دا یې ما تاسو ته واحد جوړ کړئ. وګورئ ټول مې د بنسټیز له جنسه درته وویل، کیلوګرام متر ثانیه امپیر. اوس یې ډایمنشن څنګه جوړوئ؟ د برېښنایي ساحې ډایمنشن کیلوګرام ام متر ال ټي په توان منفي 3. ګوري دا واحد هم ا رالی او دا کمیت هم ا ورته وایو منفي 1. ام ال ټي توان منفي 3 ا توان منفي 1. دا د برېښنایي ساحې ډایمنشن رالی. او ما تاسو ته ویلي و چې تاسو به د دې وروسته د دې کمیتونو کې امپیر په اکثریتو کې ووینئ. اوس توجه ورته وکړئ، که چیرې زه تاسو ته وایم چې د یو برېښنایي ساحې شدت 2 نیوټن پر کولم دی، د دې 2 نیوټن پر کولم مطلب به څه وي؟ د دې 2 نیوټن پر کولم مطلب به دا وي چې دا داسې یو ساحه ده، که چیرې تاسې دې ته یو کولم چارج راوړئ نو 2 نیوټن قوه به ورباندې وارده سي. نو ستاسې په نظر د 5 نیوټن پر کولم مطلب به څه وي؟ دا دومره شدت دی که یو کولم چارج هلته راوړل سي نو 5 نیوټن قوه به ورباندې وارده سي. په همدې اسانۍ سره کولی سو موږ تاسې د ساحې شدت معلوم کړو چې څومره دی، او دا دی یو ویکتوري کمیت. چې ویکتوري کمیت دی، دا فورمول چې ما تاسو ته دلته جوړ کړئ، فورمول مې دلته درته جوړ کړئ، دلته به بیخي جدا هم درته ولیکم. برېښنایي ساحه څنګه محاسبه کیږي؟ پر امتحاني چارج د وارده قوې مقدار په دې اساس باندې محاسبه کیږي. چې دا ویکتوري کمیت دی، په دې فورمول باندې تاسو د دې مقدار محاسبه کوئ. اما د دې لوری څنګه لاسته راوړلی سي؟ د دې لوری زه وروسته تاسو ته تشریح کوم، او البته چې دا باید یو جهت ولري، ځکه دا دی څه ډول یو کمیت؟ ویکتوري. اوس زه ستاسو څه پوښتنه کوم، برېښنایي ساحه د چارج سره مستقیمه اړیکه لري که معکوسه اړیکه؟
معکوسه اړیکه لري یعنی څومره چې چارج زیات وي برېښنایي ساحه کمه ده او چې څومره چارج کم وي برېښنایي ساحه زوروره ده موږ په فورمول کې خو داسې ښکاره سوه ما دا تحلیل ښه راته ښکاره نه سو چې چارج زورور وي ساحه باید زوروره وي چې چارج کمزورې وي ساحه باید کمزورې وي مګم دلته خو اړیکه معکوسه ښکاري نو غلطي په کم ځای کې راغله دا زموږ تاسې تحلیل کې ولې ستونزه راغله تاسې دا د دې سره ولې مقایسه کوئ دا ساحه چې کم چارج رامنځته کړې ده هغه چارج دلته تاسې نه وینئ دا دی مخکې ما تاسې ته دا ساحه کم یوه رامنځته کړې ده کیو چارج تاسو خو هلته کیو چارج نه وینئ هغه خو یو امتحاني چارج موږ تاسې راوستلی و او امتحاني چارج د ساحې سره څنګه اړیکه لري هیڅ لري مستقیمه معکوسه موږ بیخي ساحه د هغه تابع نه ده ساحه د هغه تابع ده نه دغه ځای کې وګورئ که ساحه 2 نیوټن پر کولمب وي ما امتحاني چارج راوسته یو کولمب وایاست څومره قوه پر راغله 2 نیوټنه نو ساحه سو 2 نیوټن پر کولمب اوس ما امتحاني چارج راوړی 2 کولمبه اوس ورباندې قوه څو راله 4 نیوټنه اوس بیا ساحه څو راله 2 نیوټن پر کولمب چې کله تا امتحاني چارج زیات کوي 2 کولمبه دې کوي قوه ورباندې زیاته راله په کوم اساس چې ما چارج زیات کوي قوه زیاته راله د کولمب په فورمول چې ته دا یو چارج زیات کوي خو دا قوه هم څه راځي زیاتیږي او تا قوه چارج څومره زیات کړی 2 چنده نو قوه به څومره سي 2 چنده نو اول چې 2 نیوټن اوس به څو راسي 4 نیوټنه اوس وایاست د ساحې شدت څو دی بیا 2 نیوټن پر کولم ما امتحاني چارج 15 کولمبه راوړی یعنی د دې مې څومره زیات کوي 15 چنده 15 کولمبه سو نو دا قوه څومره درته راله 15 چنده د دې 10 نیوټنه اوس وایاست څومره راغلی دی بیا هغومره نو دا خو هېڅ د دې سره ارتباط لري نه نو دا فورمول تاسو ته هم تعریف درکوي هم واحد درکوي او هم مفهوم درته بیانوي نور چې دا د کم یوه سره اړیکه لري دا به وروسته بیا به زه په بل فورمول کې درته را پیدا کړم په دې کې تاسو په تعریف پوه شولئ پر امتحاني چارج د وارده قوې مقدار د ساحې له شدت څخه عبارت دی د ساحې فورمول اف پر کیو راغی او قوه واحد جوړ کړئ نیوټن پر کولم دغه چارج چې تاسو دلته وینئ دا هغه چارج دی چې د ای ساحې ته داخل سوی دی